یو سړي ویل د سړک غاړې په یو ډېر کوچني رستورانت کې ناست وم. یو ناڅاپه یو سړی چې په موبایل کې یې خبرې کولې چیغې کړې. خوشحالي یې وکړه او ټلیفون یې کټ کړ. د هوټل کارګر ته یې وویل همدا اوس چې څو کسان دلته ډوډۍ ته ناست دي ټول مې میلمانه شول. ټولو ته سمه مزهداره د پخې ماهیچه په وریجو کې راوړه. پیسې یې زه پرې کوم. وروسته له 15 کلونو پلار شوم. دغه مې په ځان نظر منلی و. څو ورځې وروسته مې چېرته د بازار په یوه تنګه کوڅه کې هماغه سړی ولید چې په هوټل کې یې پیسې پرې کړې وې. وړوکی ماشوم چې غالباً د 3 یا 4 کلونو به و هم ورسره و. ماشوم چیغې پسې وهلې چې پلاره و پلاره لږ ودرېږه د بوټ مزی مې خلاص شوی. سړي ته مې وویل چې بله ورځ خو دې په هوټل کې وویل چې اوس مې زوی وزېږېده دا خو دې غټ زوی دی. سړی غلی شو او بیا یې وویل هغلته د هوټل په تخت باندې یو پلار او یو زوی ناست و. هغه هلک یې پلار ته وویل چې ولا ابا ګله نن مو سمه ماهیچه خوړلې وای. اتې خو مې په وچه مړۍ او چای کلمې شنې شوې. پلار یې ورته وویل چې دومره روپۍ نشته دغه چای او یوه ډوډۍ به وخورو. ماهیچه خو هم په پیسو کېږي په څه شي وخورو. نو ما هم په درواغو ټلیفون راواخیست چې ټول زما میلمانه یاست چې هغه پلار او زوی بې له کومې شرمندګۍ څخه ښه په کراره د خپلې خوښې خواړه وخوړل.